د کابل ښار د 14مې حوزې محتسبینو د خرافاتو ناوړه دودونو مخنیوي ته په ژمنتیا د یادې حوزې له مربوطاتو څخه یو ماهر کوډګر له سحري وسایلو او ګڼو نورو توکو سره یو ځای نیولی دی. د 14مې حوزې د محتسبینو امر مولوي احسان الله ثاقب وایي یاد کوډګر چې په فساد، کوډو او نورو غیر شرعي کړنو بوخت و د ځایي مسؤلینو او اوسیدونکو په مرسته او غوښتنه د ګڼ شمېر توکو سره یو ځای نیولی دی. د هغه په وینا جادو او ورته نور خرافاتي کړنې د اسلام مبارک دین سره په ټکر کې دي او هیڅ چاته به اجازه ورنکړي ترڅو لاس پرې پورې کړي. دغه ساحر د 14مې حوزې د کوچه رسالت د ګلستان 11 په ساحه کې ونیول شو. د نوموړي کس په هکله باندې موږ ته ساحوي همکارانو اطلاع راکړه. له اطلاع څخه وروسته موږ لاس په کار شولو. کله چې موږ هغو ساحې ته ورغللو او د دغه کوم اتاق چې وه چې په یو ډېر ګوشه او مخفي ځای کې موقعیت درلودله، نو د سره په اتاق کې 10 دانې زنانه او 2 دانه مردانه موجود وو چې هغه ته فعل لګیا و د تعویضونه او د شیان ورته کول. نو دی د ټولو سحري اسبابو سره هغلته ګیر شوله. د منطقې او ساحې خلکو ته موږ 100% دا اطمینان ورکوو چې هر هغه څوک داسې یو ناوړه اعمال او افعال سرته رسوي، د سحر او د جادو یا نور منکرات سرته رسوي، د هغو به موږ خامخا مخنیوی کوو او د دوی د شر او د فساد نه به د جامعه موږ خلاصوو. ورته مهال یاد کوډګر وایي چې له تېر یو کال راهیسې په کوډګرۍ بوخت او په خپلو کړنو پښیمانه دی. ما خواهی قدیر تاثیر جنیات گودک دیگه کار کردیم دیگه نمیکنیم، دیگه امروزی کار یک وقت میکنیم، توگه میکنیم، کار یگان 1 سال 2 سال میشه. بلخوا ځایي اوسیدونکي یاد اقدام ستایي او وایي چې د ټولنې په اصلاح کې د محتسبینو هڅې د یو اسلامي چاپیریال رامنځته کېدلو تر ټولو لوی لامل دی. دا په داسې حال کې ده چې د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اورېدلو وزارت له لوري د کوډګرو پر فعالیت د بندیز راوروسته د یاد وزارت د محتسبینو له لوري سلګونه کوډګر نیول شوي دي. مولاي صل وسلم دائما أبدا.